या अल्लाह आताच मग दा मात गोड़ी इबादतुना په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او یا الله دقه یو ورور مې دی دقه یوه سهاره مې ده ته صحیح سلامت لرې ته غوړولی بازار کې چې زه په هغه بازار کې خلا چې تړی ګرځم او د خوښې شی نه ځان راټولومه داسې وس دس ورکړې خدایه پاکه یو خورم بیروره مه کې د ټولو رونه سلامت لري وی لاړه ځواني چې عبادتونه به م کولو اوس پکې خپې غځولې خوري سلام علیکم وعلیکم سلام تړی مه شي وروره هر کله راشي زړه مې باغ شي چې تا وینم خوري وای کنه ډډه ووه بالغ ویم د خدای مسلمانې ګوره خوري د اغم د خندا شوم چې ټوله ورځ په سړک باندې چولې خرڅوي لرې کا څه طلاقي سړی و ښه دی چې ودې نه کړه او هغه ځای به درله ګورم انشاءالله چې تماشې بیا خلک کوي څه چړي و خوري داسې کار کومه زه د بل په خولې باندې دوکه شوم دا اسلامي نه دی دا زه اسلامي دوکه کړم په شمبول کا کلو داسې ده او هغه داسې ده مدرسه کې ده او هغه داسې ده شور مه کوه ما خو ورته داسې خوله وواله زما لالا ته به څوک سپک ګوري دا به زما نه دروند څنګه پاتې شي ما دله د وړۍ د تار نه سپک کو خورې یارانو دوستانو ته په محفل کې ملامته رالم یاران دوستان خو تش خنداګانې کوي خلکو پسې د هغوی په خبرو کې مه راځه خو بېغمه شه ما ته چې څه ویلي و د هغې مو له بیچ په بیچ جواب ورکړو مالې خپله لور دې سنبال که زه پې څه کوم زما خو د ګل په شان ورور دی جینکۍ ډېرې ویم خورې ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دي وی مرګ به زموي دنیا به جاړي او ما نه چې سوځي نو سا به جاړي او پیره دا چا چې ما پورې خندا کړې ده که نه ته یا ساتونبي به جاړي خو ټیک ته نو په دقه خو دې ځان دغه کړی م دې متلونه کې او اول پې نه کې نو دنیا ته معلومې ته داسې کار وکړه وروره زه له یوه مشوره در کومه دا چیز چا در کړی دا در پسې سپېره راغلی دی ویم د خدای مسلمانې دا مې یو ملګری دا هغه راکړی دی نو جاړې ولې وروره ویم د خدای مسلمانې زما ډېر ښه ملګري و خو اوس غوا والې نو ځکه جاړمه غوا والې نو په غوی څه کول په غویا څه کوله غویا سره نه بار کوله هغه په تشي کې وو نو څه کلمیش لیدلی دي اله کلمیش لیدلی نو پرزې سره به څه کوي نه یو کار کومه نه خوري زه وایم چې بس دا مکمل ختم کړم زم دقه وایم چې دار پسې سپېره راغلی او بدرنګ دی چې تصویر مې ورته وښودو نو دې ته یې داسې کتل لکه پرخر ته چې سړی ګوري داسې کار وکړه دا لرې که او زه به دله نوی مې راوړی هغه به درته په سر نه ټیک ټک نو د خدای مسلمانې دا به بله ورځ چې خدای مې رښتې پسې ځو که نه دا به هغې کې په سر کړم خو داسې کار دی دا ټوله مشوره چې ما له اسلامي راکړې ده خدای دې دې ما له یو پیره په ګوتو راکړي که نه نو هغه عمل به ورسره وکړم چې ته به یاد وساتي نو تا څه خپل مازغه نشته چې کار ته والې چې ته په مشورو باندې وخت تېرې نو مازغه خو مې ډېر دي خو د خدای مسلمانې ذهن مې د 12 نه خو بیا کار کوي نه که نه اله د 12 نه اخوا نو بیا کلي ته ډېر ما وړه زموږ د دې کلي والم د 12 نه اخوا کار نه کوي اصل کې دا خبره نه ده خورې ما چې کومه ښځه راوستې ده که نه مرګ هم ولې نه راځي نو شور مه کوه په اټټیک مې دله وجنم په اټټیک غم مه کوه زه چې تا له جینۍ وکړم او ډزې واوري بېغمه چې په خپله بمړئ ښځه خورې بس لږ سر مې صرف تا ته راټاکو که نه چې ما یې څه خیالات دي خو د یو خبره ته کوم سهار او ماښام ورته په مانځه کې ګوره خیرې کوه زما دې ښځې ته ښه وایي خیرې زما ډه ورته دوا کله کړې ده زه لاړم ښه الله دې باغ باړۍ که زه صحیح ده او زه دله بېغمه شه ګرځم بله به دله وګورم نن مې داسې د وجود دردونه شروع کړې خدای دې بې خو باسي چې نشه درسره ني بس هډوکي به دې یو چنګار او یو پنګار کوي نو خو داسې ته مې راشه مړه خوږ نور دی د جیمې خشته یو څو ټپې ځان ته وکړه په خوږ اواز باندې وایي روږده مینې نوم شه دغه خال ته چې نظر کړي څوک زړه به چاله ورکړي څوک دغه زمانه کې
زړه به چاله ورکي څوک دغه زمانه کې خدای شته کو په ټپوم کار کېږي یو کار کومه لاړ شه سمیره خالي هوټل ته کو نور سنی نشته یو ترخه پیاله چای به پکې اوس کې خپل سور به بچو کې وای دا ولې ته ماته صرف ده ووایه که نه چې زه ستا دښمن یم خو دوسته دوست خو زما د بچپن دوست په یو ټاټ ته راسره سبق ویلي دا بیا څه چل شوی نو خدای دې بیخ او بنیاد وباسه په کلي کې د خلکو د خندا کړم که نه تا چې ما ته ویلو که نه چې په شمګون د کالو پسې ورشه نو هلته ورغله زما هغه خور او دونه یې بېعزته کړه چې راته ویلې نه شم زه به اوس هغه له جینۍ ورکوم دا ولې نو خو تا ته مې وویل ګوره سپکو سره چې کښېني نو سپک به شي د خدای مسلمانه خو دومره د عزت سړی و خو دا تا کې ټول کمې دي په تا کې ولې ولې نو خو ټول عمر د غلاګانې او ډاکې کولې نو په دې وجه له اوس لور خور هم نه درکوي او بله یو خبره تا کوم هغه بنجاري پېژني نو څه وی نو څه خبره ته له اول غوږ کېږه برمېږم نو پېژنم نو څه وی نو څه یم د هغه لور دله کوم راشه خو تودېږي دا یاد عزت سړی یم اوس په زه دا بنجاري به معلول کوم یاره اسلمي چې دا خوله دې ووایم که نه بس ته ماله نور رښتې مه کوه خو ما خور ته ویل یم اسلمي په ګوتو راشي که نه نه ته څه ویم نه ځکه چې په دې درنه ځان خلاص کړي تا ما ته ووایي چې زه د بچپن ملګری دی یم نو ما له کندې مه ګوره ښه وروره وی ما له کندې مه ګوره راشه دې خوا ودرېږه ملکه د کارغو خوري او مخوکه سنډې د خدای مسلمانه ګوخرې به درنه جوړ شي ګوخرې ویم هغه به چې چا کرم ته کوکې نه کوکې به یې کوله وي سترګې یې وړې دي ویښتې یې واړه دي نو نه یې کوله او دقه دې هسې ژر لډې ګرځي او څوک لور خور نه ورکوي د هغه خو لا اوس هم نه راکړی د هغه نه به دله مخکې زه واده کوم نو د هغه نه به مخکې ته واده کوې خو د ما په مشوره چلېږه نو ستا په مشوره چلېږم د یو کې خو ناکامیابه شوم که نه یار یاره ورلو چې هغه ته له در لږ نو دا بل به دله درکړي که نه یاره ما اسلمیه خلک پر پورې بیا خاندي که نه د مړه خدای مسلمانه داسې موه چې خلک پر راپورې خاندي ښکلي پښتون سړی د عزت سړی دی دی خو وګوره ور به شم او رشته به دی له وغواړم نه ستا څه دي زما سره زما تره دی که نه تره دې دی وی محلې مې نه دی دا خو چې ورته ور وی ور بیا نه وي ډایرکټ وي مونږ کره زه اسلمیه کلمه ووایه او د خدای مسلمانه جومات ته لاړ شه مونځ مو کوه یو 2 رکعته نفل وکړه ها ټیک ته هر څه به وکړم خو ته لا اول یو 1000 روپۍ راکړه چې څه وکړه یو سم د خرچې نه کار خراب دی 100 روپۍ اوس پلاره داسې نه ځي نو 100 روپۍ هم غواړي نو بغیر د پیسو نه څوک کار کوي ونیسه دا واده زه اوس ته غم مه کوه بچې اوس په ستا کار ایک دو کې نه ته به ورته څه وایې زه به ورته څه یم یم بچې زما یو دوست دی خوراخوره او بس کلې خوښ یم دا لور دی چې هغه یې ورکړه مړه یو کار وکړه څه وکړم د خدای مسلمانه زه داسې کار کوم چې یو تصویر دله درکړم یم به بغیر د تصویر نه وردم نه چې لا اول دې تصویر وګوري او خو تا نه پېژني خو ټوپۍ ولا تصویر نه ساده تصویر دله د واده تصویر دله یم درکړم ساده تصویر وړو خشته تصویر وړو چې لږ داسې سمارټ پکې ښکاري دا سخاوالې پکې راونډلې نو ما سره کوی تصویر پروت دی خو هلته مې ښځه ګوري نو زه به یې څنګه رالم خو داسې کار کوم د ښځې نه پټ هغه تصویر رالم د پریم نه او تا دا تصویر دسته کې راځه صحیح ده زه بس ټیم مخ راځه ان شاء الله دا قره بچي ټول عمر د خلک دوکه کړیو او نن پاسته مې اورېدلې داسته مې بچي یو کال به صرف تیلې ډکې او د قرنا خرچو باسه زما خیال درځي جوړې غواګانو ته بوتاوه کوي اوس په موقع ده موقع شینا یا خدایا پاکه نو دا اوس وګوره که نه د غرض په ټیم کې د دې پته نه لګي چې څه شوه یا خورې وروره ستړی مه شي په خیر علي هر کله راشي وروره وایم الله دې خوشحاله کړه د خدای مسلمان د خوشحالۍ یو خبر دا څه وې هله صبر وکړه چې پیدونو کو بیا به ګډېږي که نه نو ما خو ویل ګرې ودې کړه داسې کار دی اسلامي نه دی ملګری مې معافي مې رانه غوښته او پیژنم هل څوک نه پیژني دا بنجاري به ملو ده او دومره ښکلې ده که نه چې د ښایست پې ختمه ده دا څه وې خور دې ته به نه ګورو چې غریبانان دي او دا کسب کوي دا کسب کوي پرې چوکو نه پلار یې بنجاري دی جینۍ خو به بنجارۍ نه وي جینۍ به ښایسته د خدای مسلمان دا یاد عزت وخت هم په کلي کې تېر کړی دی هغه خانداني خلک دي بس الله دې په ځولۍ کې خیر راواچو زما خو د واګانو باندې خوله وشلې خور یو خبره مې بله وکړه اچھا ما ورته داسې ورته وویل چې ښځه یې مړه ده بس د دې نه به بعد هسې مري
بس لږ وخت خدای چې دی وتوي وي دونه تعویضونه یې بې کړي دي که نه چې راته ویلې نه شم ښه بېغمه شمام توره چرګه قبر کې خښه کړې ده دا زما نه ژوندی نه شي پاتې کېدی شکر دی خو یو کار مې بل وکړو څه ستا ورور یم که نه هغه څه خو ده. داسې کار مې وکړو لکه دا تا ته پته لګي که نه او دا خو ډېر تیز دی خو سپین شو نو تیز خو دي خو لکه دغه چې مې په سر کړی دی دا یاد دی دا خو د سره مه یادوه څل پیرې مې درته وویل چې دا پیشو کوزه که د سر نه زه مې کړې مې ده که نه لږ صبر وکړه الله دې دا دې د ځوانۍ تصویر دی دا ښایه وته دا تو شینه سو شینه بار به وتی د هغه مخکې خوله کوله نو ستا د لاسه که نه تا ورته ویلي دي چې ماما نه دې واده کوم نو دا ټوله جګړه چې تا سره وکړه نو په دې وجه وشوه نو خورۍ نه خو ماماګانو ته کېږي ستا په شان ته یوه لکۍ نشته نور پوره دی خو ځان دې ساته داسې کار دی خورې اصلي مینې دا تصویر ورکوم دا د واده تصویر مې دا لپاره مې پټ راواغېسته او ښځه مې خبر کړې نه ده ناغه بلا خبره نه کي بیا په ما پسې راځي او دلته ژبه خوځي او دلته ګوره زمونږ ګاونډ دی ښځه اصله مینه تر ګلاب صاحب دي په پټي کې ولاړ دی که نه زه دا تصویر ورکوم چې د رښتې دا خبره پخه کړي صحیح ده خبره څنګه پخه کي ګوره زر ما پسې واړه راولېږه مټۍ په لاس به درځم غم مه کوه زه به راپسې زیر کوم که نه الله دې بس خو تا ته دوا کوه ګورې ښه ټول ارمانونه دې خدای پوره کړم وروره چې تا ته نه کوم نو دې ګاونډیانو ته به م ونه کوم بېغمه شي امین سره ستاسو آمین الله دې خوشحاله که الله دې اسلامي طریقې ته څلور ښځې درکړي چې ارمانونه دې پوره شي آمین اسلامي څه کې خدای دې بیخ او بنیاد وباسه ماله خورې کونډې دلته په ناسته ناسته ستړې کړې هم زه خو کور ته تلمه ته خدای مسلمانه ګوره ویم زمین د مشرانو هغه متل دي چې د مو پلار دوا رسوي په غر ورځه غر به متلات پرېږدي خدای مسلمان نن سبا سو د مو پلان نه دواګانې نه لي به ډایرکټ د ښځې نه دوا ویلي چې سړی سړی که نه د خدای مسلمانه خو ته مې تصویر خو که نه ځکه لږ لیټ شوم او د ښځې نه مې پټ راواغېسته دا راته ووایه که نه چې تصویر دې کوم دی ایستی دی دا مې په مردو کې ایسته دی که نه خدای مسلمانه په مخه دی له پوره 200 واټ بلب لګوي دا چې خو ته یار تور طبقې خو دا به ټیک دی نو نو په دې تصویر بیا راکوي ملګري صحیح ده زه داسې کار کوم که نه زه ورځم دا تصویر ورته ښیم او بس ته زما سره په انتظار کوه خزانو ته خو ورځي په غزرو کې پنساوي واپس راکړه که نه ماړوي 500 پکې واپس راکړه هلته کې باغ ماشومي ته یو 500 ورکړم او 500 به د ما د لارې کوي شي زه مړه تیلې مې ورته وایي غم مه کوه 500 به انشاءالله تا هم درکړم ګوره کار خو پوه وکړه ماړه د ما په کار کې شګه مه ګڼي خو دوا کوه چې بس خدای پاک دې راکړه زه کوم ځای انتظار کوم ته بس همدلته کښېنه ډېره کې به ناست یم ډېره کې به ناست یې زه ته غم مه کوه زه ډېرې ته درځم دا اسلامي خدای دې تش مه راوله چې ښه درته وکړي نو څومره به ښیي مړه بنجاري کاکا او اسلامي ما راځه هغه خو ستا خپل ځای دی راځه بچي سلام علیکم ماما جی بچي څنګه دي ښې بچي جوړې ټیک ټاکي مداکور خو نن داسې خوشې دی هغه چاچي مې څه شوه هغه تللی ده مور کړه ښه او ماشومه تللی منه سکول ته ښه وایه څنګه راغلی بچي بس تا خواله لږ راښکاره شوم ما ویم دا بنجاري کاکا به ووینم نو زه به هم لږ خوشحاله شم او ته به هم خوشحاله دې کې به څه چلي نه چل به هم نشته ما تا ته یو خبره کوله که نه خو که ما وی زما یو ملګری دی که نه نو ډېر ښه انسان دی نو ما یې کو دې خوښه دي نو دغه ماشومه به هغه له ورکړو نو زه به سوچ کوم خو دا ملګری به راته ښې وبیا خنده ته که نه دا څه دی ما دله تصویر راوړی دا دی دا مړ اسلامي غرکې مثلا ولې مسلمانه دا خو ډېر ښه پېژنه په ده پسې په کوڅو کې د کارټون او ډرامې دي ورپسې ما چې دا خو ډېر خلک دي دا خلک خدای شته کوپېږي او ما وی که نه ما یې خیر ما ویم خپله ماشومه به همدله ورکړي ویم خر چې سل کتې بدلې کې خو نوم یې د خر دی په دې پې یا خدای پاکه نو ته زه په کومه ژبه کې پوهېږم ماماجي دا دومره زبردست هلک دی که نه په خدای دې باور شو چې ستا لوبه وکړه ډېره زیاته خوشحاله یار که تا دې څه درکړي زه به درکړم خو د ما د ګرېوان نه ګوتې وباسه اسلاميه خدای ته وګوره ما له اسرا کړي دي وایي د دوه مسلمانانو رشته چې وکړه نو خدای پاک په دې نه خوشحاله شي او اجر به پرې درکړي منم دی چې خدای پاک به خو چې خو دا رشته د ما خوښه نه سړی د ما خوښ نه نه ورکوم نو دا بس کوم ماما بس ته د ما د ګرېوان نه ګوتې وباسه ضرور مې دی خیر دې ماما چې کنه مینت ته کومه کو دې خوښې نه هم دلې ورکا په خدای باور کا چې نور پر سرو یار که مینت هم راته وکړي د مار واري خو پایا کې ځو که بیا راځي خبرې په دې خبرو کې بیا نه راځي ګینې بې عزته به دې کم بیا بس ماما جنو بې عزتي مثلا کې ما وایم دا الک ډېر ښه انسان دی هم نه ورکوم په دې پې کله مخ تر باندې ووه خیر دې ماما چې کنه مړه ته یار ها نو ولې دلته یو د صحیح سړی ځان سلطان وکړي ځه
نو نشي یم خو د خلکو د رښتیو د پاره کوزه کړم مانه په الله خو ویم ځکه دا کمیس او واسکټ په دغه کې نه پدې پی دا مخ تر باندې وا ماما جی خیر دې کنه ما خو ډیر خالق ته ولې دا کنه مخ یا نه پیږي خیر دې ماما جی نه پیږي ولې نه پیږي دا ماما کلی کې د پښه ډرامې دي ډرامې ما په شرمه یا ماما جی تا به خلک ولې شرم وي خدای شته چې الله به پیدا نه یاره نه ورکوم یار پدې پی ځه ځکه نه باقی درته باقي خفګان جوړیږي ځه مال اوځه خدای پاک نو تاسو یاره نه ورکوم پدې پی ماما جی وایم یار ځم پدې خبره کې بیا رانه شي نور څه وروانه می راځه دا جو پدې خبره کې ځه اے ماما جی ظالم ځکه نه اصول ته روام ځه یار ځکه نه صحیح ده سو کوم قرآن ځه مالو د شابه سو کوم قرآن نو ستاره څوک نه کوي تر ماته کې څه ما خدا سره ماما جی بس دې په نوامي یا روزه ځه بے غیرت لا خو بیا رانه شي دی خو بے غیرت وی دا زه چې غلی یم خاموشه یم کمزورې نیم دا مې خاطر ګورې رقیبه د جانان کړی دی او تا نه به مې هم ګورې زړه صبر شي داسې یو تعویض مې په مولا باندې په ځان کړی دی او نه درځم لارو ته مې مه ګوره دا ځله مې په ښه اراده کړې ده نه راځي نو ویس مې راځي نه راځي چې زما د خدای مسلمانه دا خو مې درته شعر وی یاره څنګه چلو شو یار بس ان شاء الله کار دې کېدو والا دی وی په خدای دې امین شه نو څنګه چلو شو نو بس کار داسې شو کنه ستاره تصویر مو وته خو نا وی مو چې خو ډېر نیکمل لري او په مخ کې ډېر زیات سره دي خدا سي مو ته چته وي چې په مخ باندې 200 واټ بلب لګېدلې د خدای مسلمانه ما وی چې دا کار به ان شاء الله کیږي هغه هم د تصویر په وجه کار نو بس وشو کار دې شوی یا والله کنه څنګه چلو شو نو بس کار خدا شو کنه تر شي زر در کولو کا لکه شلک فاګو وسه بچي کو یو خبره تکم ګور نشي مشي نه منم خروره یو د صدر کړو مری لا په پلان شم یاره چې سم خبره تکم نو مدار ګریوان نه نسی قضا یم ټولې خبرې پرېږده په داسو مسو کار نه کیږي خو بس کار دی بچي په سلو کې 80% شو نو خدای دې بي خو بنیاد بس خدا 20% باندې کول خبره به ختمه کړې و مړه دا لور خور بچا دوم رس په کړی چې ډایرکټ پر شو تعالی درکی ته خدای مسلمان وخره باندې تیریږي کنه قصه ختمه و نه تیریږي پلار اومنل او بس مور هغه کې خبره کې یو پوچی شک دی په دغه مو شو بس کار نشي ویلي نو ولې دا مور ډیره سخته و مور سخته نه و خو لکه هغه ماته وی خیر دی کنه چې لکه مطلب دا یو پیرین خو لا راشي کنه نو بس ټیک تاسو دا څه کار دی مرګریا زه خو کار ورځم چې خبر کوم سیده په خبرات ټول کړي خبر کا خو بچي کار دی شو ها غم مکو زه به تاسو ساتم زه ټیک شو دا ته ما ولې خنه سادي ټول مر دې په خلکو لوبه ټوکی کړی دي او خدای شته کنه هغه ته راشي ټول خو دې نه بوزه کنه راشه دا چانس هم پکې و انا کسکه دا ما دغه کو ما دا فکر بل بودم سرویس په کوم کلی مزه ولې لس روپیا خو دې راکړي خدای دې په بنیاد ما تر مې کار کوي مړه دا تر دې ها کنه دا سیده دا بچي بیا بجو تاسو خلکو سره روزګار دی الله ته مې توبې نو خپل پر دې نه ګوري خو بس پپې ورړې بوزي راشه را سیکل دی خو بوزه مړه ولر دي که ستا په کیسه کار دی څوک خو بوزي نه د تر اوس کال دی نو د خدای مسلمانه غل چې بغل وړه غته چوروټي وي زما در باندې سوس پیدا نه بوتلو اے ابتابا تخپل کار ما ټیک بس بیا راځه سیده ضرور اوی مور کنه اکیم صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام ځوانه څنګه خنیم کنه ناسي کارو که طبیعت مې خراب دی لاس لږ خوځوخه ځوانه جی زه خو د باندې پوه شوم اندازې دې راته ښې نه ښکاري خني دي کنه خني دي اندازې مې لاس خوځوه کنه له ځوانه څه غم وکړه ته صبر وکړه او زه تا له دوی تیارومه خو دا راته ووایه ځوانه کور دې څونه فاصله کې لرې دی څو کیلومتره کې دی کور مې جی 3 کیلومتره لرې دی ښه لږ صبر وکړه د کور ته پوسونم زمانه کې د خدای مسلمانه کار اوس ټیک شي الله به خیر کړي وی کنه موري ځوانه دا راته ووایه چې ګاډي کې رالی که پیدل رالی نه جی پیادل راغلی یم ښه پیدل رالی وی کنه وبشي موبایل کې ګوتې مو لاس خوځوه د خدای یو منټ مسلمانه صبر وکړه وبشي کنه ای ځوانه دا راته ووایه چې کور دې په څوم چت کې دی دویم چت کې دی دریم چت کې دی د خدای مسلمانه په دریم چت کې دی په دریم چت کې دی وی
حکیم صاحب دا موبایل پرېږده لاس خوځوه که نه تعدي مه کوه خیر دی ووایي وای وای که نه ځوانه جی دا راته ووایه چې په پوړو خیږي باره که په لیفټ خیږي د خدای مسلمانه لیفټونه خو پلازو کې په پوړو باندې خېجم ښه په پوړو خیږي وای که نه لاس خوځوه حکیم صاحب ګوره ارادې مې ټیک نه دي ځوانه دا راته ووایه چې د باتروم نه د مین ګیټ څومره لرې دی یاره جی د مین ګیټ نه مې باتروم 3 فوټه لرې دی پته نه لګي چې دا لا کومه ګوته کوي د موبایل سره نو له دې نه سمې کمې کا او له پکې سمې ور واچو د خدای مسلمان دا دوی زر راکې ګینې مرمه بس دوی مې درله تیاره کړم دا به خیر دا کنه طبیعت مې خراب دی حکیم صاحب لاس خوځوه دا واله دا وسکه ښه اوبه وڅښمه وسکه دې سره به که خیر وي ته ټیک ټاک شو خو داسې کار وکړه یو په لاره چا سره ودرېږي نه او یو به یې سارېږي نه زما زما پیسه ویم 100 روپۍ کېږي یاره ستا کار لږ پیچیده غونته کېدی الو 1500 ته به زر راکړې د خدای مسلمان دا 1500 وانه خو زما د خان نه خبر شو کېدای شي زما نه روپۍ هم وانه دی کیسې ګډه وړه ده خدای دې خیر کړي صحیح وکړه دا کټیک ده که نه نو خو حساب کتاب برابر شو نیمې تا واغستې نیمې واغستې لکه هغه یار ته نه ګورې هغه پروت ظالمه حکیمه خدای دې بیخه بنیاد وباسه یار خو خپې غځولي دي داسې کار کوو که نه راځه چې وشو راځه یو کار ته ورشه او ما پیژنې ماړه هغه څوک هم نه پیژني هغه له ما ته څه شی ورکړ چې خپل پردي نه پیژني راځه راشه وای مور کنه ځوانه څنګه حال دی څوک زه هغه حکیم یم که نه هغه دوی چې مې درکړې وه هغې سره اوس څنګه شوې حکیم صاحب دوی خو ډېره ښه دوی وه خو حساب کتاب دې غلط کړو څنګه 10 فوټ کې مې میچ ویلو